د لوګر ولایت پر سلو بزګرانو د متحده عربي اماراتو د سوداګر ابراهیم لطیف له لوري د 1000 بوریو کیمیاوي سرو، اصلاح شوي تخمونو او 600,000 نغدي افغانیو مرستو د ویش لړۍ په پرانیسته کې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسلکي مرستیال مولوي سید اعظم عثماني او مل پلاوي د لوګر سیمه ییزو مسؤلینو او سلګونو بزګرانو ګډون کړی و. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسلکي مرستیال د لوګر ولایت له بزګرانو سره د کرنې وزارت او موسسو دا مرستې اخري ونه ګڼلې او پر بزګرانو یې غږ وکړ چې له ویشل شویو اصلاح تخمونو او کیمیاوي سرو څخه دې سمه او پر ځای ګټه واخلي. کوشش کوئ چې رقابتونه هغه تضاد هغه مسله په دې بنیاد باندې چې کوم شاید کوم شي لپاره ورکول کیږي هغه کې مصرف شي او هغه نه مسله استفاده وشي. نو د وجه نه زموږ کوشش هم دا دی چې موږ په وخت باندې اصلاح شوی تخم او ورسره مسله کود ورسو او خلک د دې نه استفاده وکړو. د لوګر ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې دا مرستې د لوګر ولایت پر سلو مستحقو بزګرانو ویشلي او هر بزګر ته 200 کیلوګرامه توره سره، 200 کیلوګرامه سپینه سره، 100 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوی تخم او 6,000 نغدي افغانۍ ورکړل شوي دي. چې د سلو دهقانانو لپاره به 2 بوجۍ یعنې به 100 کیلو د اصلاح شوي تخمونه او 4 بوجۍ یعنې 200 کیلو یوریا توره خوره، همدارنګه 4 بوجۍ سپینه خوره دا د هر دهقان لپاره ورکول کیږي سره له 6,000 افغانیو. په ورته وخت کې د لوګر ولایت بزګران هم د دغو مرستو په ویش خوښ دي او وایي چې په دې سره به کرنه معاصره او حاصلخیزه شي. 4 بوجۍ هغه د سپینه سره ده او 4 بوجۍ چې د تور سره ده او 2 بوجۍ چې دی هغه ګندم دی یعنې اصلاح شوی تخم دی د صلح په نوم. دغه مونږ ته له خیره سره راکوي او 6,000 افغانۍ هم ورسره راکوي. مونږ انشاءالله چې د خپل دولت نه ډېر راضي یو. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د لوګر ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست دی ولایت کې کرنې ته خپله پاملرنه ډیره کړې ده.